په میلیارډونو ډالرو پوروړي پاکستان له افغانستان سره 100 میلیارډه مرسته اعلان کړه. تازه پاکستان څه ویلي دي جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. پاکستان چې د مهال په میلیارډونو ډالر له نړیوالو قرضدار دی، له افغانستان سره 15 میلیارډه کلدارې مرسته اعلان کړه. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تېره ورځ په کابل کې د طالب چارواکو سره په لیدنه کې دا مرسته اعلان کړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د نوموړي له قوله دا هم ویلي چې تورخم کې به افغان ناروغانو ته فوري ویزې هم ورکول کیږي او د تګ راتګ لپاره به یې سهولتونه برابروي. قریشي دغه ژمنه کړې چې افغان تجارانو ته به هم په تورخم کې د 2 میاشتې لپاره ویزه ورکول کیږي. پاکستانی وزیر په دې سفر کې ویلي چې دروازې به تجارت لپاره سلیدي ساته او د خلکو د تګ راتګ لپاره 12 ساعته خلاصې وي او افغاني موټر به تر کراچۍ او پېښور پورې د تګ او راتګ اجازه ولري. ویل شوي چې پاکستان به افغانستان څخه پاکستان ته د تازه وچو میوو پر صادراتو باندې به هم مالیه نه اخلي. د قریشي دا سفر په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر افغانانو له توندو غبرګونونو سره مخ شوی دی. ځینو فعالانو پوښتنه کړې ده چې کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې د مخکینی رئیس فیض حمید غړیتوب په پروني پلاوي کې څه و. طالبانو د دغو نیوکو ته تر اوسه پورې غبرګون نه دی ښودلی. پاکستان د طالبانو د واکمنۍ تر ټولو اصلي ملاتړی دی او په واک ته رسولو کې هم په مرسته تورن شوی دی، خو د دوی رژیم یې تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه خوښه شوي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا خو وخت.